طالبانو بندیزونو په نوي لړۍ باندې د خپرونې د ملمنو سره غږیږم او د افغانستان د ګاونډیانو دریمه غونډه نن او سبا په چین کې ترسره کیږي. اهمیت او ګټه افغانستان ته څه ده؟ میلبه به پرې وغږیږي. سلام، تاسو د اتصال د چهارشنبې خپرونه ګورئ. زه ګالیا رڼا نورستانه یم. په سر کې هم څو لنډ خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی به د افغانستان په هکله د دې هیواد د ګاونډیو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو غونډې مشري وکړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې ښاغلي متقي چین ته تر رسیدو وروسته د کوربه هیواد او پاکستان له بهرنیو چارو وزیرانو سره درې اړخیزه ناسته کې برخه اخیسته ده. دې ناسته کې پر سیمه ییزو مسایلو خبرې کیږي. د دغه وزارت مرستیال بیان احمد ضیا ټکل پر خپل ټویټر لیکلي ده